په سینه کې دې ځای راکړه زه کلام د لمیا زال یم زه رڼا یم په تیارو کې رهنما ستا د منزل یم زده کوه مې محمد هر سهار په تڼاکو لاسونو د کلالۍ کسب ته دوام ورکوي. عمر یې شپږ دېرش خو شاوخوا شل کاله کېږي چې د خپل پلار په هنري تګلاره روان دی. دغه کلال په ختیځ ننګرهار کې خټین لوښي جوړوي چې په دې برخه کې ځانګړی نوم خپل کړی دی. په افغانستان کې اوسېدو بیا هجرت مو که لاړو پاکستان ته نو اصل کې چې دی زما پلار هلته همدا کلالي کوله هغه هلته مې یو څه کلالي زده که نور خپل وطن کې نو طبعا چې یو کار اوله کې زده کوي هغه سخت دي ډېر مشکلات سره مخ کېږي چې هغه چې تر څو لاسونه پخه او ذهن کې کار کې واچوي او هغې کې چې تر څو ته ماهر شي. د دوی د خرڅلاو بازار یوازې په ننګرهار کې نه بلکې د هېواد په ځینو نورو ولایاتو کې هم ګرم دی. کامې ته زموږ نه وړي مثال لوګر ولایت ته وړي کونړ ولایت ته وړي لغمان ته وړي لکه غزني ته وړي کابل ته وړي. د کلالۍ هنر په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس هم په زیاترو کورونو کې د خټینو لوښو څخه استفاده کیږي چې ارزښت یې لا هم په افغاني ټولنه کې تر سترګو کیږي. په پسرلي کې چې دا ګلدانۍ خرڅېږي په اوړی کې چې دا منګي خرڅېږي په روژې میاشت کې چې خصوصا دا هغې کې ترموز او جیکونه جامونه ښه وځي په ژمي کې چې دا قردمال ده. په ننګرهار کې د دغو لوښو د جوړولو له ځایونو یو هغه ډرونټه ده. د محمد ترڅنګ تویب هم دلته په کلالۍ لګیا دی. دی په لوړو زده کړو هم بوخت دی. زه په خپله محصل یم د ننګرهار پوهنتون د ارواپوهنې څانګې درېیم کال مې دی شپږم سمستر محصل یم او د سهار لخوا چې ده زه خپل تحصیل ته ادامه ورکوم او بعد له غرمې نه د خپل کار کوم چې د پوهنتون مصارف موزیکانه او بل د کور خرچ. ویل کېږي چې دا کسب د نوح علیه السلام له وخت نه شروع شوی چې په نړۍ کې اوږده مخینه لري. په لومړیو کې به لوښي په ساده شکل جوړېدل خو په دې وروستیو کې نوې بڼه غوره کړې چې زیاتره لوښي یې په بېلابېلو ډیزاینونو جوړیږي. خوښوونکي یې ډېر ځکه خوی تود خرڅلاو شته. د کلالانو جوړې شوي توکي دلته پخیږي بیا ترې ګټه اخیستل کیږي. دا په ننګرهار کې د کلالانو هغه سیمه ده چیرته چې شته توکي هم پلور ته وړاندې کیږي. سید ادریس ولیزاده هوډ میډیا جلال آباد.